حسبنا الله هو نعم الوکیل لا حول ولا قوه الا بالله. وای کم انسان چې د دې کلمې وظیفه کوي پزله کې چې کم قسم حاجت دا ټول پټول حاجتونه به الله تعالی پوره کی، ټول پټول مشکلات او پریشانې به الله تعالی ختم کی، او دومره مال دولت په الله تعالی ور نصیب کی چې دی به پاغه په حساب باندې بیان پويږي، هغه په سنبالولو باندې بیان پويږي. زما عزت مندو نو انتهایی طاقتمن وظیفه ده، پاورفل وظیفه ده، مجربه وظیفه ده. زما عزت مندو د دې ټول ترتیب زته اوس تخیمه دا وظیفه تاسو شروع کړئ نو پزله کې چې مکم قسم حاجت ټول پټول حاجتونه بم الله تعالی تاسو پوره کی، هر قسمه پریشانی بم الله تعالی تاسو ختم کی، او داسې زینه به الله تعالی تاسو ته مال دولت او رزق درکړي چې هغه کزین تاسو وهم او ګمانم نه وي. نو وظیفه درته درخېمه، خو د وظیفې نه مخکې اول اجازه در کوم، ځکه چې بیا خلک اجازه غواړي چې موږ ته اجازه شته دی او کنه. نو ټولو ته مکمل اجازه ده چې څوک هم دا ویډیو ګوري ټولو ته زما طرف نه مکمل اجازه ده. او که تاسو غواړئ چې موږ ته د سپیشل اجازه میلو شي کنه نو بیا په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ، او زما دا ایډیا هم ځان سره فالو کړئ. که تاسو نوی فالو کړي نو د دې نه به تاسو ته ضروري وظایف او ضروري مسائل هم ان شاء الله ملاويږي. ټیک شو جی. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه دا د زمي عزتمندو بس دا الفاظ چې دي حسبنا الله هو نعم الوکیل لا حول ولا قوه الا بالله، بس صرف دا وظیفه کول دي. د دې څه مخصوص وخت هم نشته دی چې دی وخت کې به کې دی وخت کې نشي کولی، هر ټایم داسې کولی شي، او مخصوص تعداد هم نشته دی چې دونه به کې چې څونه ستا زړه غواړي، که 100 پیرې پورس کوي، که 200 پیرې پورس کوي، که 300 پیرې پورس کوي، که 500 پیرې پورس کوي، ستا خوښه ده، ستا مرضي ده. خو چې څونه زیاته یې که نه دونه بې فایده هم زیاته وي زما عزتمندو. نو بالکل اسان ترینه وظیفه ده. اولم حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډېر بهترین دی، او بیا لا حول ولا قوه الا بالله دې ته خو اسم په حدیث شریف کې د جنت خزانه ویل شوي ده چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. که ته غواړه چې ماته د جنت خزانه میلو شي که نه نو لا حول ولا قوه الا بالله شروع کا، دا د جنت خزانه ده. نو جنت خزانه بیا څه وي؟ د جنت په خزانو کې ای کې بیا کمیم نه راځي، او د جنت په خزانو کې خفګان هم نشته دی، پریشانی هم نشته دی، مصیبتونه هم پکې نشته دی، غریبي هم پکې نشته دی. جنت خزانی چې هغه ټول عمر خوشاله نوم دی. نو زما عزتمندو انتهایی مجربه وظیفه ده. حسبنا الله هو نعم الوکیل لا حول ولا قوه الا بالله. دا شروع کوي د خپل ژوندۍ معمول دا وګرځوي چې څونه درنه کېدی شي، ځان ته خپل طرف نه بس یو تعداد منتخب کړئ چې څونه ستاسو وسي، چې څونه تاسو ته وخت ملاویږي، که 100 پیرې ویلی شئ، 200 پیرې ویلی شئ، چې څونه تاسو پورس کې ویلی شئ، دا ځان ته په خپله مقرر کړئ چې بس دونه به زه پورس کې ویمه. نو چې دا تاسو هر ورځ جاری ساتئ که نه، هر حاجت به الله تعالی ستاسو پوره کی، هر پریشانی به الله تعالی ستاسو ختمه کی، او داسې څه نه به الله تعالی تاسو ته مال دولت او رزق درکړي که نه چې هغه کې ځای نه ستاسو وهم او ګمان هم نه وي. نو زم په دې باندې عمل کوم، زم کوشش کوم چې دا شروع کوم، او تاسو ته هم گزارش دی چې دا کلمه ډېره شروع کړئ، دا وظیفه ډېره شروع کړئ، نو دنیا او آخرت کې به دا ستاسو ان شاء الله په کار راشي. صحیح شوه؟ نو په خپل هم دا تاسو شروع کړئ، او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.